زما محترم و زما استاد جنت ته د تللو دپاره دا خپل اویاو اتیاو کالو ګناهونه په الله باندې د بخلو دپاره د الله د راضي کولو دپاره الله سبحانه وتعالی نه د جنت حاصلولو دپاره دغه یو میاشت کافي ده. زما محترم طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه فرمایي وی یو ورځ دوه کسان رال نبی صلی الله علیه وسلم ته او دواړو په یو وخت په یو ټیم ایمان راوړو، اسلام یې راوړو. وی په دې دوو کسانو کې دا یو کس چې و دا په عباداتو کې لږ ډېر تیز و، د عبادتونو سره یې مینه وه، عبادات به یې ډېر کو، او دا بل کس په عباداتو کې لږ کمزوری و. دا کم کس چې په عبادتونو کې تیز و، ډېره بندګي به یې کوله، جهاد ته لاړې، د الله په لاره کې جهاد کول تر دې چې شهید شو. او دا کم چې په عبادتونو کې لږ کمزوری و، یو کال پس ورپسې دا میسته مړ شو. طلحه بن عبید الله رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي زه د صحابهو سره ناست وم، ما صحابهو ته وویلې چې ای صحابهو بېګا مې په خوب کې هغه دوه کسان لیدلي، هغه یو کس چې به ډېر عبادت کوو د الله په لاره کې شهید شو، او هغه یو کس چې یو کال پس ورپسې مړ شو، دا کم چې په عبادتونو کې کمزور او د هغه شهید نه مې مخکې جنت کې ولیده. صحابو تعجب وکړو چې دا څنګه کیدی شي، یو سړی دی په عبادتونو کې تیزي، دا دی د الله ډېره بندګي کوي، او بیا د الله په لاره کې شهید شي، د شهادت مرتبه جدا، او دا بل د بستر په مرګ باندې مړ دی او په عبادتونو کې هم کمزوری و. دا څنګه کیدی شي چې دا د جنت ته د هغه شهید نه مخکې ور داخل شي؟ نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ورته ای زما صحابو الیس قد مکث هذا بعده سنه، آیا په دې مې پوی کوي دا کم کس چې په عبادتونو کې کمزوری و، دا د دې نه پس یو کال ژوندی نه و؟ صحابه ورته وویلي بلا یا رسول الله، ژوندی و، ولې نه؟ فادرک رمضان، د ده په ژوند کې رمضان رالی، فصامه، د هغه رمضان روجې ونیولې، په هغې کې منځونه وکړه، د هغه رمضان د برکته الله سبحانه وتعالی دا د دې شهید نه مخکې جنت ته ور داخل کړه. نو زما محترمو که یو سړی غواړي چې زه جنت ته ور داخل شم، زما دې د الله په ذات قسمي په دې میاشت کې مخکې به حدیث راشي، هره شپه الله د جنت فیصلې